السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران لیدونکو مینوالو د CMD کورس 15مه ویډیو ده او زه ماھر افغان یم. ملګرو په دې ویډیو کې موږ داسې کمانډونه راټول کړي دي د CMD چې هغه د ډرایو ریلیټډ دي. موږ په یو ډرایو باندې نوم ورکو، لیټر چینجو یا فایل سیستم چینجو، نو هغه به څنګه کوو؟ نو ډرایو ریلیټډ خوندور کمانډونه دي ملګرو. پاتې شئ ویډیو وګورئ. نو راځئ چې شروع کړو د نن ورځې ویډیو. ملګرو لومړنی کمانډ موږ سره دا دی لیبل. د دې کمانډ په واسطه ملګرو موږ کولی شو چې د خپل USB میموري کارت او یا که زموږ انټرنل کوم ډرایوونه دي د هغه نوم بدل کړو. ملګرو تاسو به نوم لیبل ولیکئ، بیا به د هغه حرف ورکئ د هغه ډرایو، او بیا به دوه ټکي سر په سر کېږي او بیا چې هر نوم ورکوئ هغه نوم به ورکئ. دویم کمانډ دا دی ملګرو چې موږ غواړو یو فایل سیستم لکه زما میموري کارت یا USB د اکثر وخت فیټ 32 زه غواړم دا انټرفیس ته واړم، یا یو ډرایو دی هغه انټرفیس دی زه غواړم هغه تبدیل کما فیټ 32 ته. دا کار په دوه طریقو کېږي، هم د CMD له لارې کېږي ملګرو او هم په ګرافیکي شکل کېږي. کله چې په ګرافیکي شکل کوو ملګرو هلته یو شرط دی چې هغه کې به ستا خپله ټوله ډیټا ځي، او دویمه طریقه دا ده ملګرو چې د CMD له لارې نو په دې کې بیا ډیټا نه ځي. ولې موږ غواړو چې فایل سیستم چینج کړو، انټرفیس فیټ ته واړو یا فیټ 16 ته واړو ملګرو؟ نو د دې لپاره تاسو ته زه ریکمنډ کوم دغه ویډیو چې زه به یې لینک په ډسکرپشن کې واچوم چې انټرفیس نیو ورژن فایل سیستم دی او فیټ چې دی دا لږ زوړ دی. میموري کارتونه USB ګانې اکثره وخت فیټي. آیا موږ کولی شو چې فیټ انټرفیس ته واړو یا انټرفیس فیټ ته واړو؟ کېږي په کومه طریقه؟ نو او د دواړو ترمنځ فرق څه دی ملګرو؟ نو دغه پېژندلو دپاره تاسو زه به تاسو دا کمانډ دلته وښیم، خو تاسو انټرفیس او فیټ غوندې فایل سیستمونه باندې غواړئ پوه شئ، نو دغه ویډیو ریکمنډ کوم درته، لینک یې په ډسکرپشن کې دی، لاړ شئ دا ویډیو وګورئ. نو ملګرو راځو دغه دوه کارونه به لومړی وکړو، بیا به انشاءالله ورپسې د بل کمانډ ته راشو. لومړنی کار ملګرو هغه دا و چې تاسو ته لیبل کمانډ په واسطه کار کوو. ګورئ ملګرو د دې ما سره دا میموري کارت وصل دی، د دې حرف F دی او دته نوم ورکړل شوی دی های، دته هلال ورکړل شوی دی، دته نیو غواړم دا نوم چینج کړم. دغه نوم چې غواړئ ملګرو تاسو چینج کړئ، نو تاسو به د CMD له لارې دا کار کوئ. را به شئ سمپل را خلاص به کوئ CMD او دلته به ولیکئ کمانډ دی ملګرو لیبل او دغه ډرایو لیټر به ولیکئ، دوه ټکي ورپسې کېدی، او بیا به دلته نوم ولیکئ فرام CMD. ګورئ ملګرو که زه اوس راشم نو د دې USB یا میموري کارت د دې د نوم به چینج شوی ملګرو. ګوره فرام CMD. تاسو کولی شئ داسې مو کوئ، کلیک وکړئ داسې ملګرو او راشئ سمپل رینیم یې کوئ، خو ما تاسو ته د CMD له لارې دا کار وښودو. دویمه کار دا دی ملګرو چې موږ غواړو فایل سیستم چینج کړو. ګورئ ملګرو که زه دلته کلیک وکړم که نه د هلال باندې ډرایو باندې او پراپرټیز ته راشم، دلته ما ته وایي د فایل سیستم NTFS دی، او ګوره ملګرو څومره ډېر ګټې راکوي. او که زه دلته راشم ملګرو نو پراپرټیز ته راشم، میموري کارت دی، د فایل سیستم څه دی؟ فیټ دی، فیټ 32 دی. اوس زه غواړم دا فیټ 32 انټرفیس ته واړوم چې انټرفیس کومې ګټې ماته راکوي چې تر څو زه هغې نه برخمن شم. لومړی طریقه یې ګرافیکي شکل. د ګرافیکي شکل داسې ملګرو کلیک به وکړي، فارمیټ ته به راشي، دا به فارمیټ کړي، خو دې ځای کې به فیټ 32 په ځای NTFS وکاروي او بیا به فارمیټ کړي، نو دی به فایل سیستم انټرفیس ته واوړي. خو ده سره خو ټوله ډیټا ځي ملګرو. نو که زه غواړم یو میموري کارت یا USB د فیټ نه انټرفیس ته واړوم نو او هغه هم ډیټا مې هم لاسه لاړ نشي، نو د هغې دپاره ملګرو څه کار کوم؟ زه به راځم سمپل CMD ته، او په CMD کې به زه کلیک کوم ملګرو. څه به لیکم به کنورټ کراتا فایل سیستم. ملګرو په بخښنې سره کمانډ زما هم له یاده ووتو. کنورټ کراتا دلته به اوس تاسو لیکئ هغه د ډرایو لیټر، زه به ورته ولیکم F کنورټ کراتا F، بیا به سلش کې د ملګرو او بیا به چې کله م کنورټ ولیکو د F معنا د هغه ډرایو لیټر ښه ملګرو. بیا فایل سیستم تاسو راواخلئ، دا به مساوي کوئ د NTFS سره. نو ملګرو دا اوس کوشش کوئ لګی دی فیټ اړئ په NTFS باندې. اوس زه وګورم ما ته کوم میسیج رانه کو چې واوړو د کومانه زه راشم هلته کلیک وکړم پراپرټیز ته. ګورئ ملګرو NTFS ته واوړېدل. NTFS سره موږ له کویټا راکوي، همدارنګه موږ له انکریپشن راکوي، کمپریشن راکوي او نور سیکیورټیز راکوي. نو دا اوس NTFS ته واوړېدو ملګرو. نو موږ بغیر له دې نه ملګرو چې خپل ډیټا لاسه ورکو د یو کمانډ په واسطه موږ کولی شو NTFS نه فیټ ته واوړو. صحیح ده ملګرو، یا له فیټ نه NTFS ته واوړو. نو دغه یو کمانډ
ورپسې بل کمانډ دار دی ملګرو چې موږ څنګه کولی شو د یو ډرایو نه د لیټر اخوا کړو. دا د دې کمانډ په واسطه کېږي. ډیسک پارټ لیسټ والیوم سلیکټ والیوم 2 ریموو لیټر اچ. دا څه معنا ملګرو؟ زه غواړم چې د دې ډرایو نه دا ډرایو د دې نه د لیټر اخوا کړم. یا ساتئ کله چې ډرایو سره لیټر نه ملګرو هغه بیا نه شو کېږي. نو زه غواړم د دې نه دا ډرایو نه دا لیټر اخوا کړم چې شو نشي. نو زه به ولیکم ډیسک پارټ. تاسو به ډیسک پارټ ته صبر وکوئ ملګرو. دا به بل دغه خلاصیږي ځکه فل پریویلیج غواړي. نو ډیسک پارټ مې ولیکو. بیا مې ولیکل لیسټ ملګرو ته به ولیکئ لیسټ والیوم. ټولې والیوم مې ماته وښایه ملګرو. دې کې دا زمونږ فرام CMD دا د میموري کارډ دی که نه. نو والیوم 4 دی. نو زه به ولیکم سلیکټ والیوم 4 ملګرو. رایټ والیوم 4 از ناو د سلیکټډ والیوم. دا صحیح وشو. زه ورته ولیکم ملګرو اوس ریموو لیټر اف. دا اف ته اخوا کا. نو ملګرو اوس که زه دا CMD کلوز کړم دلته راشم ډرایو ما سره ورک شو میموري کارډ ورک شو. ولې ملګرو هغې سره حرف نشته. هر کله چې یو ډرایو سره حرف نه ملګرو او به نه شو کېږي. بې ته ورته څنګه اسان کولی شم ملګرو؟ بې ته ورته داسې اسان کوي په ډېرې اسانۍ سره. زه به راشم ملګرو دا به CMD به مکمل اخوا کړم. دلته به تیاره روانه ده. دلته به څه ولیکم ملګرو هماغسې ده. زه به دا CMD بیخي ختمه کړم ملګرو چې تاسو ته یې بېرته اسانه طریقه وښیم چې تاسو به پوه شئ. یعنې ټول هماغه کمانډ دی. اخره کې پسې یو توری اضافه کېږي چې هلته مو ریموو وهو دلته اوس بېرته اساین کوو. دلته به راشئ ملګرو وبلیکئ ډیسک پارټ. دا کمانډ به ولیکئ. دې پسې به ولیکئ لیسټ والیوم. ما تر والیومانو لیسټ راکړه او هم درکړي. بیا به ولیکئ سلیکټ خپل والیوم به پکې ملګرو پیدا کړئ. سلیکټ والیوم 4. اوس به ولیکئ ملګرو اساین کراتا لیټر. دا ځل ام اساین کوم. ام یو ام لیټر ورکړه. نو اوس ګورئ ملګرو هغه دلته یې میسج هم راکړو. هغه نوم خو صحیح دی خو لیټر ما مخکې اف و بیا مې اخوا کړو. اوس مې بېرته ام لیټر ورکړو. نو چې کله ډرایو ته لیټر څنګه ورکړي ډایرکټ دا بېرته شو شي. او چې لیټر ته اخوا کړي نو بیا بېرته ختم شي او ورک شي. ملګرو دا ډرایو ریلیټډ کمانډونه چې موږ ویله. لیبل اچ د دې په واسطه موږ نوم ورکوو. د دې په واسطه موږ فایل سیسټم چینجوو د فیټ نه انټرفیس ته او د انټرفیس نه فیټ ته. همدارنګه د دې کمانډ په واسطه موږ لیټر ریموو کوو او بیا بېرته ورته نوی لیټر اساین کوو. نو زه تاسو ته ملګرو د دې ویډیو په اخر کې دا ویډیو ریکمنډ کوم چې دې ویډیو ته لاړ شئ. ډېر خوندوره ویډیو ده او د انټرفیس او د فیټ ترمنځ پکې موږ فرق ویل د فایل سیسټم مو درته معرفي کړی دی. لینک یې په ډسکرپشن کې پروت دی ملګرو. لاړ شئ ویې ګورئ او څه به ترې زده کوئ انشاءالله. نو ملګرو د دې ویډیو درس همدلته پای ته رسیږي. زه ماهر افغان به تاسو ته ډېر ژر په یو بل ویډیو کې را حاضر شم د نوي درس سره انشاءالله.